فرید دین عطار رحمت الله علیه په دکان کې ناست دی د عطرو شیشې پرتې دي، یو شخص راغی ورته ودرېد، کله دې المارۍ ته ګوري، کله هغې المارۍ ته، کله هغې المارۍ ته، درې څلور واره چې وکتل چونکې دی غټ تجار و، پوښتنې یې وکړې چې تاسې څه کوئ دلته؟ هغه ویل هغه د شیشو ته ګورم، د عطرو ته ګورم. هغه ویل داسې یو رانیولو اراده یې لري که خالي منظره کوي؟ ویل یا والا رانیسم کښېنه. ول څنګه سوچ فکر وایه؟ ول سوچ داسې ومه ما ته ځي چې دا شیشو ته ګورم، دا ستا پر حالت باندې ما ته ډېره ژړا راځي. غټ سړی مو دردم ورغی. ول څنګه؟ ول زه چې فکر کوم ته چې کله مرې او ستا د زکندن وخت راسي، زه چې فکر کوم دا ستا روح به چې ستا د بدنه راوځي، یو پله به یوې شیشې ته لویږي، بیا به د هغې سره راوځي، بیا به بلې ته لویږي، بیا به بلې، بیا بلې ته، دغسې لکه ازموږ ستاسې ده. یو پله به روح راځي تر نمرې به وځي، بیا به تر مارکېټ وځي، بیا به تر دوکانو وځي، بیا به یوه وخت چې اسرائیل علیه السلام لاس ته ورسېږي. هغه ورته زما روح څه کوي؟ خپل د روح غم کوه، ستا روح به هم دغسې وځي. هغه زما نه خو داسې نه وځي. ول وځي به دغسې، ول یا ورته ګوره بس یو ګام خواته ولاړې پرېوتې مخ پر قبله، ول ورته ګوره زما روح داسې وځي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سترګې پټې کړې ولاړې د دنیا څخه. ها وارخطا سو چې خدایه دا څه جوړه سو. بس د هغې ورځې څه د دنیا څه زړه مات لاړې د وخت غټ شی